علیکم ګرانو کتونکو زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ صاحب خټک قدرمند دا وخت په کوټلی کلان کې دي د کوټلی کلان کې دي پولینګ سټیشن کې ولاړم او دا د دې وخت په درې خلو کې ګورنمنت ګرل های سکول کې د الیکشن کېږي او ډومبه چې کوم ځای ولاړم د ANP او سره د PTIP مشترکه غل د کیمپ ته دلته راغلی ما او ټول زاړه PTI کارکونان دلته موجود دي نه PTI نه ANP والا سوري ANP والا او هغه PTI مو سره لګولې موږ هغه تر څه PTI کیمرا لګېدلې ده کیمرا لګېدلې ها اقبال دا څنګه چل رہے السلام علیکم بسم بخیر ردونه دي الامر دلاره بنن د اکشن ریز دا او ټول د خوستو چې چوډه چور نه ده هغه راشه یو پټکی دا و چې یو لوټین ته و چې ده څوډره مهرباني ویری ګډ سګه چې تاسو ټول موټر اوسې دی بارا کې څه چې په موسو بس پدې کې بس کا سونډي چې لکه ډیر هغه بصبر دي الګ مې علي نو شو بس سړي دا غوي کو چې مو دا چالو کا مگر بس کا سونډي کنه چې بیا هم چې ګوندې کنه اړه کمزوري دي تجربه نشته راګنه نو سوتي شوز په ستاره قبل کنه نو وځي ودغه خبره چې سوتي هغه دوه انرو هغه پته لګي دا صرف د شته نرون دي په نرون کې نرون نه دي چې نروي کنه په نرم مقابله کی او الله دیو کی چې مختورن شي امين وکیل صاحب څه تاسو چې دا اوس په الیکشن شنو دا څنګه وشو بسم الله الرحمن الرحیم موږ الیکشن ډیر شروان دي موږ لوټین دی پرویز خټک پټکی دی پر نوس کی هغه دی پر ووټ غوړو خو دلته کې یو څو کسان دي یو دوه پټه ولدي هغه چې ابنامان مسله جوړي ځکه چې موږ دلته کې د ټول موږ تاسو ټول مشیران ویني دي پټه چې کوم مشیران دي مور کسان هغه نوستي او موږ دې نه بیلټ پیپر هغه جوړ کړو پرچی جوړ کړو او ویل کو چې تاسو بس لوټ کې ووټ واچوي هغه مالکان دي یا سړي دي یو دوه پټه ولا نه هغه لګیا دي هغه ترغیب پولیسي نو موږ په پولیس اعتراض وکړو هغه ډېر ځکه ډایرک هغه نه کوي بیا د نلنجا جوړیږي نو په سیوا ګنټه پاتې دا اوس تقریبا 3 منټه پاتې 4 بجې دي 5 بجې به ان شاء الله الیکشن باندې دي دا الیکشن دی په سیوا ګنټه د خپل دی په خیر سره ختم کی ټول ملک دی خدای په چې کوم د امن امان راولي ټول ملک دی چې په خیر سره الیکشن د پاکستان ته ورسي ولا دي چې کوم دی هغه دا هغه دی وکی چې الله پاک هغه وکی چې د موږ په کې خیر وي او ټول مسلمانانو په کې خیر وي السلام علیکم ما سلام علیکم او په اخر کې مت السلام علیکم ټول کتون ویډیو بیا دوباره السلام علیکم خیر دا ساقانه څه ټول په کور کې لګیا بس مهرباني منیجر صاحب مهرباني بس قدرمندو د خوراک تنظیم هم شوی دی چپس وغیرہ پکې پکې نور مشران کشران ټول راغلي حاجی صاحب مصطفی خان حاجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جی بخیر له الله مو خوشاله کا کومه خدمت کوي ډېر مهرباني بس الیکشن شروع دی خو په کې د سټال لګول دی شاړي پوری خرڅو او د بل ملک دا په کې هغه خرڅي چپس خرڅي الیکشن نه ده الله تعالی دا هغه سره کمیو پکې چې ملک د کوم په ډېر صحیح وي برابر وي بس دا یې پر لوی خبره ده رسوګي کوونه الله دې الله مو خوشحال کا لیدون کې کتل ټول کر سلامونه وي السلام علیکم قدرمند په دې موقع باندې موږ ډېر خوږ ورور او ډېر خوږ دوست سید اکبر او راغله د لندن خاصه کې د وټه چوله لپاره ناراضي چې دینم پکې مشوره دوه چې دې سوي او څه خیالات او څه اظهار لري جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول بس پروفیسر صاحب رولو نن ماشاءالله دې ځکه دي الیکشن ریز ده او موږ خپل ووټ کوم دا مقاصد په خپل سره خوراکي په دې کې ملګری او مزه دې ځل ژوند نزوراو کو کوټی کلان کې او ډېر حالي زلي دي ماشاءالله شپ طریقہ پرمن طریقې سره لګای دي ارڅ شکر الحمدلله دوه کلی دي او بس شکر ادا کوي ټول پټه او دې ځکه نو سیریس نه کوي بس خپل مرزي د سوچ چاته اچي او سیستم صحیح روان دی او بس الله دا غوږي چې آپ خوشحال وي چې څوک کلی قوم دې پوره سکی
الله دې هغه کم یو کې ان شاء الله امید مو ده او موږ خو په خپل ټول دینه ته پاتره چې ان شاء الله چاته مو ورته او چاته سپیشل پسې راغلی بس الله دې هغه کې چې الله په خوشحالي ټول کتونکو ته ډېر دا وګوري سلامونه مخه مشه الله په مو پټک سیوا څنګه چل دی وټونو برا کې څه بس وټونو کې څه دی چې څنګه وټونو وشو نو لکه څنګه وشو بس وټونو په سارا ودی په سور روان دي او عوامو ته پکې خیر یو خدای دا غته نو بس صحیح ده عوامو ته پکې خیر یو څه دا قدرمندو رضوان الله خټک جامعات اسلامي ولا کیمپ ته او بس ملګری پکې لګیا دي او تقریبا مدل د موټونو پول شوی دي اخري مرحله دي امیر صاحب څنګه یو الیکشن وو څه په جوړ تاسو څنګه خلک راغلي کنه ماشاءالله الحمدلله ټرن اوټ ښه ماشاءالله ډېر ښه او خلکو خپل رائے په صحیح طریقې سره وکړه او دا کوم هاري پټي ولې ټول ماشاءالله ډېر ښه نظم ضبط سره او ډېر امن سره ډېر خلوص سره یو بل قدردني وکړه او ښځو زنانو ټول بهترین نارینه‌و هم چې کومه افغانستان دا سره صحیح تاسو نه پوره مې ده الحمدلله بالکل امیدوار چې کومه د امن انتخابات وشو دا ټول نه غټه صحیح جګړه پکې ونشو دا قدرمندو څنګه چې تاسو نور په خټکنامه کې وګورئ غیر چپیرا سمو تاسو مو شیرو نو پارته ته پرمن هغه شوی چون کېدل د لیډیز او جنټس دواړه پولینګ بوتونه یو ځای دي نو ډېر اساسه کیمرا نشم ګرځولې او په دومره ودا کوم چې تاسو لګ ډېر راغلي ودا مې د ریکارډ کړو او د بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې زیریږو کسان ډېر راغلي خو شاګر چې ګورن ډېر ناشتي او چون کې زموږ آزاد کیمرا نشي ګرځېدل خو شاګر لیډیز دی وسره نو بیا سه د افغان باعث جوړیږي نو بداله کو نه ویډیو تاسو لپاره ډېر او ان شاء الله سریخانه ته وضو سریخانه باخري ویډیو ریکارډ کو چونکه بیا ټایم اوټ ته بیا برازم رزلټ ته نو رزلټ پر شاکوټ نه تاسو اناونسمنت کومه خیری ان شاء الله لذي شاکوټ کې وفادګي مشوي دا هغه ته هم زری کو جے قدرمندو دا وخیر علما او پولینګ سټیشن بند شوی د کوټلی کلان کلی نو په دې موقع باندې سخره موجود دي ګنته انتظار کوي خدا به مقام نور سره رزلټ راوځي ګورو چې کامران بھائی ده کامران بھائی سه دغه پی ټی آی او د هغه فاميلي دي وټونو او ان شاء الله پی ټی آی په بیګټي کارسا موږ ټول خټګرامي او د دوا کو چې پی ټی آی د عمران خان د موږ د واجب په جیل کې تکلیف دي کټ کړه ده او د موږ د پر کټ کی نو الله دې وتا هغه ویر کی برای ویر کی امين او خدای دې هغه ګرامر ورولې چې موږ عوامو ته خیر اسلام ته به خیر وي امين او ما تر څو سفر دا ګوره به تر ټول د دوا سلام وعلیکم السلام په دې مخه نارای مرسته موجود ده بس السلام علیکم خپل سکون وشو او نه سجن نه جګړه هیڅ طریقه نه خبوشه کې بس خپل کار وشو او چې چاته اخو نو بس هغه خپل حق ملو شو صحیح او بس خدای په دې چې کومرو راولي چې ټول مسلمانانو په خیر وي امين او اندازې پر خدای په تاسو راولي او چې په ټیم باندې مطلب د دې کار کیږي او خل نه شو نه جګړه او خپل سکون ځکه چې موږ ټول ورونه یو پوښ په بالکل بل دې پر موږ جنگي دي نه شو خبر نه نه بس خدای په خیر کې اشه دوزه په ټول طرف ته باندې په خوشاله سره وټونه وشو خه زبردست او جګ جګړه به ونه شو هیڅ انتظامیه ویلوړ یار ځکه او ویمه د شکر چې د انتظامیه نه غوړي ټول په خپل انتظام ځکه چې غلط کار کوي نه به د انتظامیه څه ضرورت خو به صحیح وشو السلام علیکم اوکے इंटरव्यू वाला कचोरी रोटियां पड़ी खुशहाल करना उठ मोचा तो वो छो स्टडी तो खपलो कतो के ले करे प्रजा कतो के ले खपलो कता की छोच शेमला ने कतो की चैनल कतो की भी आज बराबर नहीं कतो की
بسم الله الرحمن الرحیم. نن الیکشن ریز وا 8 فروری ده. ماشاءالله ډیر پرامن الیکشن وشو او الله کریم دې د ټولو علاقې هم دغه سیګي ځکه چې نیټ باندې نورو معلومات نشته ولا دې په ټولو علاقو کې په هر ځای کې په ټول پاکستان کې د پرامن انتخابات شوي ډیر بشوي الحمدلله. بس الله دې بدامني نه ورولي ولا دې هر ځای کې امن شروع ده 7 غړې کې رزلټ وي بس والله دې هغه ورولي چې خلکو قوم د خیر دي والله دې ټول فوکي د ویلي چې الحمدلله د سی الیکشن کیږي چې لکه ډېر دي بای بندې الیکشن کیږي ویلي چې لکه مطلب خبرې پکې نشته دی چې کنه لکه مطلب پارټي بازی نه الحمدلله موږ ډېر په ورولې باندې لکه یو بل سره او پاسې ولې باندې لکه ټول رېستې راکړه والله دې د تحصیلري ټول کتلو ته ډېر سلامونه والسلام. ډېر مننه اختر حسین به ډېر مننه چې تاسو په تاسو ګورج کې موږ څومره مسافر ورونه پیال دي هغه موږ ویني تاسو په سترګه باندې تاسو ډېر مننه. تغیر پردمان د بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې راځو د الله په امان.